السلام علیکم ګرانو محترمو لیدونکو، نن ورځ به د دویچ لرنن auf پشتو د درسونو په جریان کې Preposition په اکوزاتیف کې ولرو. نو Prepositionen im Akkusativ یا هم اضافي حروف په اکوزاتیف کې، یعنی Prepositionen هغه اضافي حروف دي کوم چې نومونه یا ضمیرونه یا هم ویلای شو لغتونه ته کنیکشن ورکوي، هغوی سره تړي. نو Prepositionen په جرمني یا الماني ژبه کې اضافي حروف په پښتو ژبه کې او په انګلیش کې ورته Preposition ویلای شو. نو د نن ورځې درس به وي Lektion 52 یعنی 52 درس. په دې درس کې به Prepositionen im Akkusativ یا Preposition په اکوزاتیف کې ولرو. نو دلته موږ مختلف Prepositionen یا اضافي یا حروف یا توري لرو په اکوزاتیف کې. نو که چیرته موږ هغه Prepositionen وکاروو په یوه جمله کې، د هغو نه وروسته بیا اکوزاتیف آرټیکل کارول کیږي. نو دلته موږ همدا Preposition لرو په اکوزاتیف کې، همدا Preposition حروف چې دي هغه په اکوزاتیف کې دي. نو کوم چیرته همدا Prepositionen په کومه جمله کې ولیدل، نو د هغوی سره اکوزاتیف استعمالوو. همدا Prepositionen همدلته چې لیکل شوي دي die Prepositionen یعنی همدا Prepositionen همداسې دي پلوس اکوزاتیف یعنی د هغوی سره یو ځای اکوزاتیف استعمالوو. نه نومیناتیف، نه داتیف، نه ګینیټیف، بلکې ورسره اکوزاتیف استعمالوو. نو همهغه Prepositionen په اکوزاتیف له ډلې نه لومړی لرو für یعنی لپاره په معنا ده، لپاره. همدارنګه دویم Preposition لرو ohne یعنی بغیر یا پرته په معنا استعمالول کیږي. ohne یعنی بغیر یا پرته، همدا Preposition په اکوزاتیف کې دي. همدارنګه دریم لرو durch معنا له طریقه یا په واسطه په معنا ده، له طریقه یا په واسطه. durch یا ځینې کسان یې durch وایي. همدارنګه څلورم Preposition په اکوزاتیف کې لرو gegen د تقریبا، په باره، په طرف یا په ضد په معنا ده. په همدې ټولو مختلفو معناګانو سره موږ کولی شو چې gegen مطلب کړو. یعنی gegen په مختلفو ځایونو کې مختلفې معناګانې لري چې د هغوی د معناګانو له ډلې نه دی. د په ضد په معنا استعمالولی شو، په طرف، په باره یا هم ځینې وخت د تقریبا په معنا باندې کارول کیږي. همدارنګه پنځم Preposition په اکوزاتیف کې لرو د اړوند یا په چاپیر یا شاوخوا په معنا باندې استعمالول کیږي. یعنی په چاپیر، په اړوند، په شاوخوا. همدارنګه شپږم Preposition په اکوزاتیف کې لرو، شپږم تړونکی حروف یا توری په اکوزاتیف کې لرو bis د ترڅو په معنا ده، bis یعنی ترڅو. همدارنګه اخیرنی Preposition په اکوزاتیف کې حرف ربط یا تړونکی توری په اکوزاتیف کې لرو entlang دی په امتداد، په اوږدو په معنا ده، په امتداد، په ادامه. نو همدا Preposition په اکوزاتیف کې موجود ده چې هغوی دي für لپاره، ohne یعنی بغیر، durch یعنی په واسطه، له طریقه، gegen یعنی په ضد، په باره، په طرف، تقریبا، په چاپیر، په اړوند. همدارنګه bis یعنی ترڅو. او اخیرنی Preposition په اکوزاتیف کې لرو entlang یعنی په امتداد، په اوږدو، په ادامه. همدا Prepositionen دي. موږ به د هر Preposition په اکوزاتیف کې هغوی سره دوه مثالونه سره د هغوی د ترجمې ولرو. نو راځئ اوس یې مثالونو ته لاړ شو. د اکوزاتیف کې همدارنګه آرټیکل چې دي په اکوزاتیف کې کوم آرټیکل استعمالول کیږي. دلته موږ مختلف درې برخو کې آرټیکلونه لرو چې هغه آرټیکلونه په اکوزاتیف کې موجود دي. نو د همدا آرټیکلونه او همدا Preposition موږ یو ځای کاروو. یعنی که چیرته همدا Preposition همدا راغلی وي die Preposition او د هغوی سره د اکوزاتیف آرټیکل کاروو. Preposition همدلته تشریح کړل درته، او پلوس اکوزاتیف آرټیکل چې دي هغه اوس دلته درته تشریح کوو. یعنی د Preposition سره به د موږ کوم د اکوزاتیف آرټیکل استعمالوو.
دلته موږ په bestimmt unbestimmt او د هغوی د منفي ډول مختلف ارټیکلونه چې په اکوزاتیف کې باید وکارول شي، یعنی په اکوزاتیف کې کوم ارټیکلونه دي چې هغه موږ د همدې اړوندو د یوه پریپوزیسیون یا تړونکي حروف سره چې تیر شول د هغوی سره یو ځای همدا ارټیکلونه وکاروو. نو لومړی راځو bestimmt ارټیکل په اکوزاتیف کې لرو همدا. دلته مختلف جنډرونه دي. لومړی دا ماسکولین یعنی نارینه، نیوترال یعنی مخنث، او فیمینین یعنی مؤنث، او پلورال یعنی جمع. یعنی موږ دلته مختلف څلور برخو کې ارټیکلونه په اکوزاتیف کې لرو چې هغه د ماسکولین نارینه، نیوترال مخنث، او فیمینین یعنی ښځینه، او پلورال یعنی جمع شکل سره ده. نیوترال یعنی هغه چې نه د نارینه و نه د ښځینه و د ارټیکلونو پورې مربوط ته یعنی مخنث وي. دلته لرو نومیناتیف کې هم دا ارټیکلونه دي او په اکوزاتیف کې څنګه یعنی بدلیږي او که په هم هغه د نومیناتیف په حالت باندې هم هغه ارټیکلونه پاتې کیږي. دلته راځو ماسکولین کې. هغه ماسکولین کې په bestimmt ارټیکلونو کې په نومیناتیف کې ډی ده. که چیرته کوم یو نوم همهغه د نارینه نومونو پورې مربوط وي د هغو سره ارټیکل ډی راځي، ډیه. که چیرته موږ هغه په اکوزاتیف کې وایو نو ډیه په ډین باندې بدلیږي، ډیه په ډین باندې بدلیږي. په نیوترال کې همهغه ډس ارټیکل چې په نومیناتیف کې موجود ده په اکوزاتیف کې همهغه ارټیکل عین څه پاتې کیږي او تغییر نه کوي. یعنی په نومیناتیف کې ډس ارټیکل ده، په اکوزاتیف کې هم همهغه ډس ارټیکل ده. په فیمینین کې هم عین شکل سره، یعنی کوم ارټیکل چې په نومیناتیف کې ده هغه په اکوزاتیف کې هم ده ډی. او په پلورال کې هم همهغه شکل، یعنی پلورال کې د نومیناتیف ارټیکل ډی ده. په فیمینین کې هم ډی وو، په پلورال کې د دواړو شکلونو عین څه پاتې کیږي یعنی ډی ده. نو په مکمل ډول سره ویلی شو چې په اکوزاتیف کې ارټیکلونه یوازې د ماسکولین په حالت کې تغییر کوي چې ډی په ډین باندې بدلیږي، همدارنګه نور ډس ډی، همدارنګه ډی په فیمینین او پلورال او نیوترال یا مخنث شکل کې هم عین څه پاتې کیږي. وګورئ دا درې سره مساوي دي. یوازې د ماسکولین ارټیکل چې په ډی په ډین باندې بدل شو یعنی اکوزاتیف وي، یوازې ارټیکل هماغه ارټیکل دا کوم یو چې په ماسکولین کې په اکوزاتیف کې تغییر کوي ډی په ډین باندې بدلیږي. دا په bestimmt ارټیکلونو یا مشخص ارټیکلونو کې وو. اوس unbestimmt یا نامشخص یا غیر مشخص ارټیکلونو ته راځو. همدلته هم لرو نومیناتیف کې او په اکوزاتیف کې. unbestimmt په نومیناتیف کې، په اکوزاتیف کې عین شکل سره په ماسکولین نارینه، نیوترال مخنث، فیمینین ښځینه او پلورال کې لرو. دلته راځو عین ارټیکل کوم یو چې د ماسکولین یا د نارینه نومونو لپاره په نومیناتیف کې کارول کیږي همهغه په عینن باندې بدلیږي. عینن په اکوزاتیف کې عینن. همدارنګه په نیوترال فیمینین کې تغییر نه کوي. کوم یو چې په نومیناتیف کې موجود ده همهغه ارټیکل په اکوزاتیف کې هم همهغه څه پاتې کیږي. یعنی دلته هم عین ده، دلته هم عین راځي. دلته په فیمینین کې عین ده، په اکوزاتیف کې هم هغه د فیمینین ارټیکل همهغه عین پاتې کیږي. او obviously په unbestimmt ارټیکلونو کې د پلورال حالت په موجود نه ده. یعنی کوم یو چې په پلورال حالت په bestimmt یا مشخص حالت کې موجود وو، په unbestimmt ارټیکلونو کې د پلورال حالت موجود نه دی، نو ځکه کراس مو دلته ورسره لیکلی ده. دا و د bestimmt مشخصو او unbestimmt یعنی نامشخصو او غیر مشخصو ارټیکلونه په اکوزاتیف کې. کوم یو چې یوازې د ماسکولین په حالت کې تغییر کوي او په نیوترال، فیمینین او پلورال حالتونو کې هم عین څه ده. اوس راځو د unbestimmt ارټیکلونه ولې هغه د نیګیټیو یعنی د منفي حالت کې همهغه تغییر کوي که څنګه. نو دلته هم د نومیناتیف او اکوزاتیف کیس حالتونو کې لرو ماسکولین، نیوترال او فیمینین او همدارنګه د پلورال یا جمع شکل سره. دلته هم عین څه دي، یعنی کاین چې په نومیناتیف کې ده یعنی د منفي حالت ته کاین یعنی نه، یعنی هیڅ کاینن، یعنی اکوزاتیف کاین په کاینن باندې بدل شو په
ماسکولین حالت کې په اکوزاتیو کې. همدارنګه نور درې حالتونه په هغه حالت سره پاتې کیږي کوم یو چې په نومیناتیو کې وو، یعنې نیمټغال حالت کاین، کاینه، کاینه. پلوغال همدارنګه څنګه چې په بشتیمت کې ول، همدارنګه په اونبشتیمت او نیګیټسیون هغه په همدې حالت یعنې د منفي حالت هم په همدې شکل پاتې کیږي. نو په عمومي شکل سره ویلی شو چې په اکوزاتیو کې ارټیکلونه یوازې د ماسکولین یا د نارینه نومونو په برخه کې تغییر کوي. همدارنګه درې سره نور حالتونه هماغه عین څه دي کوم یو چې په نومیناتیو حالت کې وو په اکوزاتیو حالت کې په همغه شکل پاتې کیږي. یوازې د همدا د ماسکولین برخه تغییر کوي په بشتیمت معلومو، اونبشتیمت نامعلوم یا غیر مشخصو، او د هغوی د اونبشتیمت د منفي حالت کې هم یوازې د ماسکولین نومونو د ارټیکلونو برخه تغییر کوي. د نورو نومونو سره ارټیکل همهغه څه پاتې کیږي کوم یو چې په د هغوی په نومیناتیو حالت کې موجود وو. اوس یې راځو مثالونو ته. پریپوزیشنن لومړی لرو فیوه یعنې د لپاره په معنا ده. د هغوی مثال ته راځو. Das gebrauchte Auto kriegst du für einen vernünftigen Preis. یعنې ته کولی شې کاربل شوی موټر په مناسب قیمت ترلاسه کړې. Das gebrauchte Auto kriegst du für einen vernünftigen Preis. vernünftigen یعنې مناسب قیمت باندې پرایس قیمت ته ویل کېږي. یعنې ته کولی شې چې همهغه کارول شوی یا یوزد موټر کار ته کولی شې چې په مناسب قیمت باندې واخلې. Das gebrauchte Auto یعنې همهغه مستعمل یا استعمالول شوی موټر. You can get the used car for a reasonable or affordable price. دا د انګلیش ترجمه ده. کولی شئ چې دې نه هم ډېر څه زده کړئ یا چېرته د انګلیش که چېرته له پښتو ترجمې نه صحیح مطلب نشئ اخیستلی. یعنې das gebrauchte Auto kriegst du für einen vernünftigen Preis. یعنې ته کولی شئ چې کارول شوی یا مستعمل موټر په مناسب قیمت ترلاسه کړې. دا د فیو د پریپوزیشن کوم یو چې په اکوزاتیو کې موجود دی همدا پریپوزیشنن همدا یې لومړنی مثال و. اوس راځو دویم مثال ته. دویم مثال کې لرو Ich habe ein Geschenk für einen Vater. یعنې زه د خپل پلار لپاره یوه تحفه یا ګشنک لرم. Ich habe ein Geschenk. زه لرم یوه تحفه. دلته پریپوزیشن راغی. همهغه پریپوزیشن کوم چې په اکوزاتیو کې موجود ده. نو دلته پریپوزیشن سو د پریپوزیشن وروسته اکوزاتیو ارټیکل استعمالوو. لکه څنګه چې موږ درته وویل مخکې پریپوزیشنن څه سو فیوه سو. د هغه نه وروسته د اکوزاتیو ارټیکل کوم یو چې اینن باندې بدل سو. یعنې فاټه ډیر فاټه. د فاټه یعنې د پلار سره ارټیکل څه ده؟ ډیر ده. یعنې د همهغه د نارینه حالت ده. نو این په اینن باندې بدل سو. کوم ارټیکلونه چې موږ درته تشریح کړل یوازې همهغه د ماسکولین ارټیکلونه یې تغییر کوي. نو لومړی دلته موږ لرو پریپوزیشنن یعنې فیوه. د هغه نه وروسته ډایرکټ موږ همهغه ارټیکل په اکوزاتیو کې باید ولیکو یعنې اینن ده. موږ نشو کولی چې دلته این ولیکو ځکه چې د هغو نه مخکې کوم پریپوزیشن ده هغه د اکوزاتیو پریپوزیشن ده. یعنې فیوه اینن فاټر. این په اینن باندې په اکوزاتیو کې تغییر شو. همدارنګه دا د انګلیش ترجمه ده. I have a present for my father. present یا gift یا تحفه. اوس راځو دویم پریپوزیشن ته چې هغه ohne یعنې بغیر یا پرته په معنا ده. په همدې مثال کې لرو Ich fahre ohne meinen Bruder. یعنې زه د خپل ورور نه بغیر یا پرته ځم یا سفر کوم. نو دلته راځو ohne پریپوزیشن وکارول سو. پریپوزیشن پلس اکوزاتیو ارټیکل یعنې ohne. د ohne وروسته موږ اکوزاتیو ارټیکل کاروو یعنې mein Bruder dear Bruder. د ohne بعد موږ اکوزاتیو ارټیکل meinen وکاروو یعنې پریپوزیشن پلس اکوزاتیو ارټیکل یعنې ohne پلس meinen Bruder. یعنې زه د خپل ورور پرته ځم.
I am going without my brother. یعنی زه د خپل ورور نه بغیر یا پرته سفر کوم یا ځم. راځو دې پریپوزیشن دویم مثال ته. Sie ist ohne mich ins Kino gegangen. Sie ist ohne mich ins Kino gegangen. یعنی هغه زمانه بغیر سینما ته لاړه. زی هغه د ښځینه نومونو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه زمانه بغیر زمانه پرته سینما ته لاړه. She went to cinema without me. یعنی دا سینما ته یا هغه سینما ته بغیر زمانه د موجودیت نه لاړه. اوس راځو همدارنګه بل پریپوزیشن په اکوزاتیف کې دوش ده. دوش یعنی د طریقه یا په واسطه په معنا ده. د هغه مثال لرو. Wenn wir den Kindergarten gehen, fahren wir immer durch einen langen Tunnel. یعنی کله چې موږ وړکتون ته ځو. Wenn wir den Kindergarten gehen, یعنی کله چې موږ وړکتون ته ځو. Kindergarten یعنی وړکتون ته. fahren wir immer یعنی موږ همیشه لپاره ځو durch einen langen Tunnel په طریق په واسطه د یو غټ یا د یو دراز یا اوږد تونل په واسطه باندې. نو دلته دوش یعنی هغه د اکوزاتیو پریپوزیشن ده. د هغه نه وروسته باید موږ اکوزاتیو ارتیکل وکاروو. یعنی einen ده. ein په einen باندې بدل شو. lange تونل یعنی کله چې موږ وړکتون ته ځو موږ همیشه د یو اوږد تونل نه تیریږو یا ځو. همدارنګه ورسره د انګلیش ترجمه یا ترانسلیشن ده. همدارنګه د دوش همدا دویم مثال لرو. Sie hat den Job durch ihn bekommen. Sie hat den Job durch ihn bekommen. یعنی هغې د هغه په واسطه کار ترلاسه کړل. She got the job through him. یعنی دی دا کار جاب چې و په واسطه د ده باندې یو نارینه ده د هغه په واسطه باندې ترلاسه کړو. یعنی هغې یوه ښځه د هغه یا نارینه په واسطه باندې یو کار ترلاسه کړل. اوس راځو همدارنګه بل پریپوزیشن د اکوزاتیف کې gegen ده. gegen په ضد، په طرف، په باره او تقریبا په همدې ټولو معناګانو سره په مختلفو حالتونو او ځایونو کې کارول کیږي. د gegen لومړني مثال ته راځو. ist gegen einen Baum gefahren. هغه یوه ونه ووهله یا هغه د یوې ونې سره ټکر وکړ. ist gegen یعنی په ضد یا په طرف د یوې ونې سره یې ټکر وکړ. یعنی موټر یې ورسره ټکر کړ یا همداسې ورسره ټکر وکړ. لاندې د انګلیش ترجمه لیدلی شئ. د gegen دویم مثال ته راځو. Die ganze Familie war gegen meine Entscheidung. Die ganze Familie war gegen meine Entscheidung. یعنی ټوله کورنۍ زما د تصمیم یا د ارادې مخالفه وه یا یې په ضد وله. یعنی the whole family was against my decision. یعنی ټوله کورنۍ زما د تصمیم یا زما د ارادې په ضد باندې وله. نو دلته لرو die یا meine Entscheidung. همدا ارتیکل سره meine ده یعنی meine. نو په فیمینین حالت کې تغییر نه وکړ. یعنی موږ نشو لیکلی دلته چې meinen. ولی چې هلته یوازې د ماسکولین په حالت کې د اکوزاتیو ارتیکل تغییر کوي. په نورو حالتونو کې خو هغه عین استفاده کیږي. په نورو حالتونو کې خو هغه عین استفاده کیږي. مثلا meine Entscheidung په همدې حالت باندې meine Entscheidung یعنی زما ارادې یا د ما د تصمیم په اړه باندې په همدې حالت کې یعنی تغییر نه کوي. نو دلته هم د gegen چې کوم یو د اکوزاتیو پریپوزیشن ده د هغه نه وروسته موږ اکوزاتیو ارتیکل کاروو. همدا meine ده په هغه حالت باندې کوم یو چې په نومیناتیو کې موجوده وه په اکوزاتیو کې نه تغییر کیږي. یعنی موږ نشو کولی چې د Entscheidung کوم یو چې د فیمینین ارتیکل لري یا meine یا die ارتیکل لري موږ هغه تغییر کړو ځکه چې موږ هغه نه تغییر کیږي. همدارنګه اوس بل پریپوزیشن او د هغه مثال ته راځو. د gegen. kommt zur Party gegen 20 Uhr. یعنی هغه د ماښام شاوخوا 8 بجې پارټي یا میلې ته راځي. kommt zur Party یعنی دی راځي پارټي ته یا میلې ته. gegen یعنی په شاوخوا
20 یعنی 8 بجې باندې د ماښام د میلې یا پارټي ته راځي. همدارنګه بل پریپوزیشن لرو ام چې د اړوند چاپیر یا په معنا کارول کیږي. د هغوی مثال ته راځو. Die Vorlesung fängt 8 Uhr an. یعنی درس په 8 بجې پیل کیږي. The lecture start at 8 o'clock. یعنی درس په 8 بجې پیل کیږي. دلته یو مهم نوټ ده د او ګیګن په اړه باندې. چې د هغه ګینوه شتونده یعنی سایت یعنی وخت ده. چې کله وکارول شم هغه اگزاکت یعنی دقیق وخت ده. کم و زیات نه ده یا شاوخوا نه ده، یوازې هغه دقیق وخت ده. مثلا دلته په دې مثال کې یعنی درس په 8 بجې شروع کیږي، یعنی په 8 بجې حتما باید درس شروع شي، یعنی اگزاکت وخت ده. اگزاکت ټایم د هغه دقیق یعنی 8 بجې هغه وخت ده. کله چې موږ د ساعت لپاره ګیګن وکاروو هغه بیا ungefähr یعنی تقریبا هغه تقریبي وخت ده، یعنی هغه دقیق وخت نه ده. مثلا 8 بجې هغه دقیق وخت نه ده، کولای شي چې کم یا زیات شي. یعنی ungefähr یعنی کله چې ګیګن د ساعت په مواردو کې وکارول شي هغه یعنی تقریبي وخت ځینې مطلبیږي. همدا نوټ په یاد ولرئ. همدارنګه د پریپوزیشنن په اړه باندې دویم مثال لرو. Das Gehalt ungefähr 8,3% gestiegen. یعنی معاش تقریبا 1.3% زیات شوی. The salary increased by 1.3%. یعنی das Gehalt د سالری تنخواه ungefähr 1,3% gestiegen. یعنی معاش یا تنخواه تقریبا 1.3% لوړه شوې، پورته شوې ده یا زیاته شوې. همدارنګه بل پریپوزیشنن په اکوزاتیف کې لرو. بیست ترڅو په معنا باندې مطلبیږي. د هغوی په اړه باندې مثال لرو. Die Untersuchung dauerte gestern beim Arzt bis 12 Uhr. یعنی د ډاکټر معایناتو پرون تر 10 بجو دوام وکړ. یعنی هغه اگزامینیشن کول یا معاینات هغه د ډاکټر په واسطه باندې یعنی تر 12 بجو باندې دوام وکړ. همدارنګه د bis پریپوزیشنن په اړه باندې دویم مثال لرو. Wir sind gestern 19 bis 23 Kilometer gelaufen. یعنی پرون موږ له 19 نه تر 23 کیلومتره منډه وهلې. د لاندې یو سره د انګلیش ترجمه ده. یعنی from 19 to 23 kilometer دوی منډه کړې وله، یعنی منډه یې وهلې وله. همدارنګه اخیرنی پریپوزیشنن په اکوزاتیف کې لرو. entlang کوم یو چې د په امتداد، په اوږدو، په دوام په معنا باندې مطلبیږي. د همدې پریپوزیشن په اړه باندې مثال لرو. Die Straße entlang parken Autos. یعنی موټرونه د کوڅې په اوږدو کې پارک کیږي یا درول کیږي. د لاندې یو سره د انګلیش ترجمه ده. نو die Straße entlang parken یا parken Autos یعنی موټرونه د سړک یا کوڅې په اوږدو کې پارک کیږي یعنی درول کیږي. همدارنګه د همدې پریپوزیشن په اړه باندې دویم مثال لرو. Den Fluss entlang gehe ich täglich spazieren. یعنی زه هر ورځ täglich هر ورځ یعنی د ورځوال ډول سره د سیند په غاړه قدم وهلو ته ځم یا قدم وهمه. Den Fluss entlang یعنی د هم سیند په اوږدو په امتداد. gehe ich täglich spazieren یعنی ځم زه هر ورځ یعنی د ورځې په ډول سره په ورځوال ډول سره spazieren یعنی قدم وهلو یا واکینګ ته. نو دا و مهم پریپوزیشنان په جرمني یا الماني ژبه کې په اکوزاتیف کې. نو امید لرم چې دا درس به د اکوزاتیف کې د پریپوزیشنانو په اړه باندې مرسته درسره وکوي. نو په پای کې زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. د بیل تڼۍ هم درسره کېکاږئ تر څو د ټولو نوټیفیکیشنونه په وخت خبر شئ. تاسو کولی شئ زموږ د چینل ځینې معلوماتونه د سوشل میډیاو یا پلیټفارمونو له طریقه هم تعقیب کړئ. هلته موږ هم ځینې معلومات خپروو. نور تر بیا درس پورې ښې چارې، ښه وختونه. د الله په امان.